حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نے روایت ته دی فرمایي چې د الله کوم بنده حج یا عمره په نیت باندې یا د الله په لار کې د جهاد د پاره وځي او بیا په لار کې د مرګ راشي نو د الله جل شانو ته طرف نه د تبع هغه اجر او ثواب لیکل شي چې کوم حج کوونکی عمره کوونکی ته و د او دارنګي مجاهد ته چې د الله په لار کې جهاد کوي هغه ثوابونه به د کسانو ته مقررول شي او لیکل بشي. دې حدیث روایت بیهقی په شعب الایمان کې کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، دې حدیث دا خبره معلومه شو چې کوم سړی حج ته لازي یا عمره ته ځي یا جهاد ته ځي او په لار کې ورته مرګ راغی مړ شو نو حج یې ونه کړو عمره پاتې شو یا جهاد یې ونه کړو نو ده ته به الله جل شانو هغه ثواب پوره ورکوي چې کوم ثواب حج کوونکي ته چې حج وکړي یا عمره کوونکي ته چې عمره یې وکړه کوم ثواب هغه ته ورکوي او یا کوم سړی جهاد کې هغه کوم ثواب هغه ته ورکولی شي. دغه کس ته چې د نیت دا و چې د الله په لار کې جهاد وکړي وځي لاړ شي په لار کې مړ شو یا حج ته لاړ شي لار کې مړ شو یا عمرې ته لار کې مړ شو دته به پوره ثوابونه الله ورکوي چې کوم حج کوونکي عمره کوونکي یا مجاهد ته ورکوي هغه ثوابونه به دته پوره لیکلی شي. لهذا هغه کسان خوش قسمت دي چې دا دوی حج ته تللي والته وفات چې حج ونه کړو وفات شو د هغې نه مخکې دته به الله پوره د حج ثواب ورکوي او یا د جهاد ته د الله په لار کې جهاد کوه لار کې مړ شو جهاد کې برخه ونه اخیسته دته به الله پوره د جهاد د مجاهد په شانتي ثواب ورکوي. د دې وجې نه هغه کسان چې دوی حج ته ځي عمرې ته په لار کې مړه شول د هغوی خپلوان دې نه خفه کېږي چېرې حج د پاتې شو عمره نه دته به الله جل شانو د حج او د عمرې پوره ثواب ورکوي. دې حدیث نه دا خبره معلومه شوه او قرآن پاک له هم دقه معلومیږي. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.